سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې د ویډیو څخه وټر مارک لرې کړو یا یې ورڅخه ختم کړو. هغه دپاره وټر مارک په نوم سافټویر زما د ټلیګرام چینل کې هم موجود وي او اپ سټور نه هم راخیستی شئ. هم تاسو کولی شئ چې زما د ټلیګرام چینل سره هم وټر مارک ویډیو وټر مارک پرو په نوم سره سافټویر دی چې ډاونلوډ کړئ او بیا یې انسټال کړئ خپل موبایل ته. هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې ویډیو څخه وټر مارک منځه پرېږدئ. زه ځم په دې وټر مارک باندې کلیک کوم، اینه ورته ریموو وټر مارک باندې کلیک کوم. زه راځم په دې ویډیو باندې کلیک کوم. دغه ویډیو کې چې کوم وټر مارک وینئ دا ما زوړم. په دې پسې دغه کومه ګوته چې دواړه لوڅ ګوته وي دبا به ونیسئ. یو طرف نه داسې پرې کش کړئ. یو مستطیل وجود کړي. مستطیل یې کومه اندازه تاسې برابروئ په د مثال وټر مارک چې کومه ځای په روي تاسې په هغه اندازه په د مثال په دغه اندازه چې کوم وټر مارک ته انتخاب یې کړئ. هغې نه وروسته په ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ. ایکسپورټ نه وروسته به ایچ ډي چې په هر یو کې فل ایچ ډي 1000 فیدو خو تاسې کوشش کوئ چې هغه ته ویډیو اپلوډ کوئ ټلیګرام چینل ته، هر یو هغه ته یا ټلیګرام چینل ته یا یوټیوب چینل ته که نه کومې رسنۍ ته ویډیو اپلوډ کوئ هغې ته به تاسې ایچ ډي 220 پیکسل هغه انتخابوئ. زه 220 فی انتخابوم. اینه وروسته به دغه لږ ټیم ونیسي او ایکسپورټ کېږي. تاسو کتلی شئ وټر مارک همدا وه د ویډیو څخه د وټر مارک د لرې کېدلو طریقه. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.